بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، دا په ننګرهار کې د بهسود ولسوالۍ یوه څنډه ده چې د بهسودو سیند پکې ښکرته بهیږي او دغه یوه کوچنۍ کښتۍ ده چې د پړي په توسط باندې او د وړو بادبانونو په توسط حرکت کوي. دغه ځوانان پکې ځي و راځي. په اسلام کې د کښتۍ د جوړولو ډیره اوږده مهینه شتون لري، خو دغه ډیر په ساده شکل سره یوه جوړه شوې کښتۍ ده. فیسبوک ته ځي که بسکي د ماما ډېره غلطه